افغانستان ته د ملي جنبش ګوند د مشر د لور راتګ او افغان ښځو ته د راهیلې دوستم مهم پیغام. اغلې دوستم افغان ښځو ته په تازه څرګندونو کې څه ویلي، هیواد ته څنګه او د چا پر ملاتړ راستنیږي. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پاتمنو لیدونکو ستړي مشئ. افغان ښځې او د نظام د بدلون اړتیا، د راتلونکي په اړه څرګندونې. د مارشال عبدالرشید دوستم لور راهیلې دوستم تازه څرګندونې کړي دي چې افغان ښځې باید د وضعیت په اړه اندېښنه ونه کړي، خو همدارنګه ټینګار کوي چې د افغانستان د نظام بدلون ته اړتیا شته. نوموړی وایي چې یوازې څو ورځې پاتې دي او خلک باید زموږ راتګ ته په تمه شي. هغې په کلکه څرګنده کړې، زما پلار څه چې پر خوله وایي هماغه پر عمل بدلیږي. د نوموړي خبرې د دې ښکارندویي کوي چې بدلون یوازې د خبرو په کچه نه بلکې د عمل په برخه کې هم ضروري دی. اغلې دوستم دا هم ویلي که چیرته بدلون رامنځته نشي وضعیت به همداسې پاتې وي. د هغې څرګندونې د هیواد د اوسني وضعیت د ارزونې، د پرمختګ اړتیا او د ښځو د برخې د اهمیت په اړه مهم پیغام وړاندې کوي، په داسې حال کې چې افغان ښځې د ټولنې په هره برخه کې فعاله ونډه لري. د نظام او سیاسي جوړښت بدلون د دې لپاره اړین ګڼل کیږي چې د خلکو په ژوند کې رښتینی پرمختګ راشي. د راتلونکي نسل د هوساینې او د ټولنې د ثبات لپاره د رښتینی بدلون هڅې باید ژر تر ژره عملي شي. دغه څرګندونې د افغانستان د ټولنیزې او سیاسي برخې د راتلونکي په اړه د فکر او بحث زمینه برابروي او د خلکو پام دې ته رااړوي چې یوازې له خبرو سره کار نه کیږي بلکې عمل او بدلون هم باید ورسره یو ځای وي. درنو لیدونکو، له ملتیا مو مننه.